اوس بعضې زنانۍ د هغوی د ستوني لنډي جی نو هغوی به په دوپټه کې که پټ کړي نو د هغوی دپاره څه زنانه چې کوم دی لاس چې کوم په نامه ګډ سړي په نامه کې دي او زنانه په سینه کې نو دا به سطر کې دننه ږدي دوپټه وغیره کې یا د دوپټې نه بهر زنانه چې کوم لاس اوچتوي نو آیا دا به د خپل دوپټه یا سطر چې کوم دی کې دننه اوچتوي که د دې نه بهر به اوچتوي بسم الله الرحمن الرحیم موږ څه بعضې مسایل بیانول پای کې نن یو مسله بیانو هغه اهمه مسله دا ده چې په دې کې اکثریت زموږ بعضې علما او بعضې خلک هغه وایي چې د سړي او د ښځې په منځ کې هېڅ فرق نشته خو لیکن دا خبره غلطه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره احادیث دي په هغه ټولو کې دا خبره ثابت ده چې د ښځې او د سړي په منځ کې فرق شته دی د سړي او د ښځې په منځ کې به درته یو فرق ویم اصولي فرق دا دی چې ښځه او د سړي په منځ کې اصولي فرق هغه سطر دی پرده ده د ښځو په منځ کې مختلف ارکان دي چې هغه به هغې کې به د هغې زنانه د پردې ډېر خیال ساتي او سړی که د هغې خیال ونه ساتي نو هېڅ فرق پکې نه پرېوځي اولنی فرق به موږ دا بیان کړو چې د ښځې او د سړي په منځ کې اولنی فرق کله چې سړی تکبیر کوي تکبیر تحریمه الله اکبر او د اول د مونځ د سټارټ نه د مونځ د شروع نه فرق دا دی چې کله سړی تکبیر کوي نو هغه به دا خپل لاسونه د غوږونو ته رسوي او کله چې ښځه الله اکبر تکبیر تحریمه کوي نو دا به د خپلې سینې برابر چې دی الله اکبر کوي لاس به غوږونو ته نه رسوي او په دې باندې وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ روایت دی حدیث دی او اذا صلیت فاجعل يدك خضاء اذنيك کله چې سړی مونځ کوي نو د غوږونو د پوسوالي ته د نرمو ته دې ځای ته چې خپل لاسونه به رسوي والمرأة تجعل يدها خضاء ثديها دا زنانه چې کله الله اکبر کوي تکبیر تحریمه کوي نو دا به د خپل سینې ته مخامخ الله اکبر دغه ذکر بلا سوچتي زنانه چې کوم لاس اوچتوي آیا دا به د خپل دوپټه یا سطر چې کوم دی کې دننه اوچتوي که د دې نه بهر به اوچتوي ګوره که دا یې په دې دوپټه کې اوچت کړو عام ټیک ده سطر خیال وکړو که بهر یې اوچت کړل نو هغه دومره اوچتوي به نه چې هغې کې د هغې ترخونه ښکاره شي یا لکه څنګه چې سړی اوچتوي لاس نو ته وګورې دا اطراف ټول ښکاره شي نو زنانه چې اوچتوي نو هغه به د خپل لاس د دې خپل بدن سره بلکل جفت وي دغه طریقه باندې ښه د عطا نه تپوس وشو په باره د ښځې د مونځ کې او د سړي کې هغه ورته وایي عن المرأة کیف ترفع یدها فی الصلاة دا زنانه چې دی دا به تکبیر تحریمه چې کوي نو لاس به کوم ځای پورې اوچتوي هغه ورته ویله خضاء ثدیها د خپلې سینې مخامخ الله اکبر به وکړي نو دا لاس یې تکبیر تحریمه کې اوچتوي نو سینې طرف ته به یې رانږدې کړي سینې پورې او سړی چې کوي نو هغه به غوږونو ته رسوي دویم فرق د سړي او د ښځې په منځ کې هغه دا فرق دی چې کله قیام کوي او لاسونه تړي د سړي په باره کې حدیثو کې چې راځي نو سړی به لاس د نامه نه لاندې کړي یا به د نامه سره برابر نوم سره او ښځه چې دی لاس دي نو دا په سینه باندې کړي والمرأة تضع يدها على صدرها اتفاقا په دې خبره باندې اتفاق دی چې ښځې به لاس دا په سینه باندې کړي دریم فرق هغه دا دی چې سړی د رکوع په وخت کې کله چې دا سړی رکوع کوي نو دا د رکوع په وخت کې به دا خپل لاسونه د اړخونو نه جدا ساتي دا خپل لاسونه به د اړخونو سره جوخ نه ساتي دا به د خپلو اړخونو نه دا به لرې کوي او ښځه چې کله رکوع کوي نو د رکوع په حالات کې چې دا ښځه دا به د خپل اړخونو سره دا لاس پیوست کوي د دې دا لاس دا به جدا نه وي څلورم فرق د ښځې او د سړي په منځ کې دا دی چې کله سجده کوي نو سجده کې سړی د خپل لاس دا د اړخونو د اطرافو نه سوي جدا ساتي او ښځه چې دا به په سجده کې دا به یو ځای ساتي دا به جدا کوي نه ځکه په دې باندې یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا سړی چې کله مونځ کوي نو فضم بعض اللحم الى الارض پیوس پکې بعضې حصه د غوښې د ځمکې پسې او ښځه چې ده فإن المرأة لیست فی ذلک کالرجال یا کالرجل ښځه به د سړي په شان سجده نه کوي پنځم فرق هغه دا دی ښځه چې کله په قاعده باندې کښېني نو دا دواړه خپې دا به ښې اړخ ته وباسي دواړه خپې به ښې اړخ ته وباسي او سړی چې کله مونځ کوي نو ګس خپه به ماته کي او ښي خپه به ودرئ داسې سیده او دا خپل ټول بدن دا به په دې ګس خپه باندې کي او دا ښي خپه دا به ولاړه وي نو دا هغه فرق دی چې هغه بالکل ښکاره فرق دی د ښځې او د سړو په منځ کې اوس یو انسان ته په داسې کېناستو کې مطلب تکلیف وي په منځ کې نشي کېناستی زنانه شي یا نارینه شي نو دا هغه دپاره هم لازم ده که نه هغه بله طریقه باندې کېناستی شي عمر بن العاص دی عبدالله بن عمر رضی الله عنه دی په دې دواړو کې
هغه چې د سجده کله چې هغه قاعده تکي ناستو نو قاعده چې کې ناستو د خپل بالکل نه لري یعنی دا سم لوري نه بالکل داسې نه راوځي ولا نو چا ورته ویل چې لیست سنت نبی کا دا سنت د پیغمبر نه دي هغه ورته وی چې یاره ما ته پته چې دا سنت د پیغمبر نه دي ولیکن ما ته عذر دی نو د عذر په بنا باندې یو سړی نشي کې ناستله هغه له جواز هغه په دې باندې هغه جایز دي چې نشي کې ناستله نو دا عذر دی آیا سړی د عذر نشته بیا به داسې نه کوي او دا زنانه چې کوم د لاس چې کوم په نامه لکسړي نامه کې دی زنانه په سینه کې نو دا وساتر کې دنه دي دوپټه وغیرہ کې دوپټې نه زنانه چې دا چې لاس دی نو دا په صدر کې چې دنه کې او افضل خبره ځکه چې د زنانه ټول بدن چې د عورت دا ستر دی پرده ده او د زنانه لپاره د مطلب پردې کولو د مخ او د وختو د دې سو خام د زنانه په بداسې دوپټه کې هغه ماموس نه کې چې پای کې هغه وخت ښکار کوئی خبره باندې بل دا چې ګور د پنسي دا پوند دا وړول پټي وي لاس د ضرورت د وجه نه خالی وي هم ټیک دا او په پټول شي هم ټیک دا او بل خبره دا چې زنانه دا چې کله موس کوي نو صرف دا حدود دا لږ د مخ حدود او لاس او خپل سي دا لګي د دغه نه د ګډون لاندې د کپړې نه د پنسا هیته نه سي داغه نه خو دغه درې زین اخکار نو خبره کوي خو دې نه سیوا څومره زین چي دا به ټول پټ ساتي اوس بعض زنانه د غي لستونی لنډي جی انو هغه په دوپټه کې کپټ کې نو د غي لپاره شو چې کومه زنانه داغه نستون لړوي په کار د چاغې نستون وبد کی یو خبره دویمه خبره یو زنانه دغه شانګي نو دا بخا مخبر ساتي یعنی بیا هم موسیقي راحت راځي او کنه وینو دا چې ښکارې کول نو بیا موسیقي ځکه زنانه خپل عورت دا پټ ساتي او د سړی لپاره د ساده څه حکم دی ساده سړی موسیقي ساده یې چې اکثر جمی کې یا نه کې پاده خلک ساده رچ سړی پوره د سړی عورت چې کنه په دوه خبر یو دا چې د نومنا واخلا تر دې څنګه پوری د سړی عورت دویم نه چې څنګه نه ده د دې څنګه واخلا تر نومنا لاندې دې پوری د سړی د بار څخه عورت دی یو سړی کمیس نه وی اچولې هم دا یو سړی باندې نه وی اچولې خو دا عورت پټ دی د مسکی یو سړی د صادر کی مسکی هم کی دا مسکی صادر کې اکثر مونږ کې خپل پټه داخله پټول دا کراهت مکروه دي دا د سره مونږ کراهت راځي خپل مکولاو ساتي اکثر خلکو ماسک چولې وي خیال لري په دې وخت کې اکثریت خلک داسې کوي نو دغه په موږ په وخت کې واخ په خپل کلاو ساتي باندې باندې